بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي خلک وایي چې پښتو ژبه د صحابهو لپاره الله پیدا کړې وه. په جنګ کې به صحابهو پښتو ویل د دې دپاره چې کافران په پوه نه سي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د پښتو لومړی نیکه قیس نومېدی. دغه قیس د ده ملاقات د خالد بن ولید رضی الله عنه سره وسو، او بیا د خالد بن ولید رضی الله عنه په توسط باندې د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وسو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې دی مؤمن مسلمان جوړ سو، او بیا چې کله افغانستان ته بیرته راتلی پیغمبر علیه السلام تحائف و هدایاوې هم ورکړلې، او پیغمبر علیه السلام د قیس پر ځای باندې پر ده باندې د عبدالرشید نوم کښېښوی. دا د پښتنو او د افغانانو لومړی نیکه دی. دغه قدر خبره سته چې خالد بن ولید د ده سره خبرې سوي دي، او دا چې خلک وایي د صحابهو ژبه وه یا په جنګ کې پښتو ویل کېدل، هغه تشې اوازې و افسانې دي، حقیقت نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.